تا ته یې وایم د خلکو په خبرو پسې مه ګرځه او د خلکو په خبرو خپل ژوند مه خرابوه، ځکه دا خلک په هر چا پسې خبرې کوي. یوازې همدې ته ناست یو چې څه ډول نیوکه وکړي، نه اصلاح. په همدې پار یوه کیسه درته کوم. یو هلک چې کلونه یې له یوه رسام یا له یوه نقاش سره شاګردي کړې وه، کلونه وروسته استاد ورته وویل چې تا د رسامۍ ټول هنرونه زده کړي دي، تا ته نور اجازه ده ته استاد شوې. شاګرد همداسې وکړل، خو مخکې له تګه یې یوه ښایسته رسامي رسم کړه، یوه ښکلې نقاشي یې وکړه او پرې ویې لیکل کوم ځای کې که تاسو ته په دې نقاشۍ کې نیمګړتیا ښکاري نو تاسې پرې د ایکس علامه کش کړئ، او دا یې په یوه عامه ځای کې کېښودله چې د خلکو ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وه. ورځ پرې تېره شوه، کله چې همدا هلک مازدیګر ورغی چې ګوري د رسامۍ یا د نقاشۍ هېڅ ساحه روغه نه ده پاتې، په ټولو ځایونو باندې ایکس علامې کش شوي دي. ډېر ناهیلی شو، بېرته استاد ته راغی. استاد ته یې کیسه وکړه چې داسې وشو. استاد یې ورته وویل دا ورې همدغه رسامي بیا رسم کړه، همدغه نقاشي بیا رسم کړه، خو دا ورې ورسره داسې ولیکه تاسو ته په دې رسامۍ کې هر چیرې نیمګړتیا ښکاري هغه نیمګړتیا اصلاح کړئ، تاسې یې ورغوئ او بېرته یې هماغه ځای کې کېږدوه. شاګرد همداسې وکړل، رسامي یې رسم کړه، د پاسه یې پرې ولیکل تاسو ته په دې نقاشۍ یا رسامۍ کې هر ځای نیمګړتیا ښکاري تاسې اصلاح کړئ، او بلا مارکر یې او تشونه یې ورسره کېښودل. خو ورځ پرې تېره شوه، کله چې مازدیګر هلک ولاړ ګوري چې هېڅ اصلاح لپاره هېڅ نه دي شوي، حتی په رسامۍ هېڅ نیوکه هم نه ده شوې. د کیسې موخه مې دا وه چې په ټوله کې خلک زموږ او ستاسې یوازې نیوکې کوي، خو د اصلاح لپاره بیا هېڅ نه لري. دغه نیوکې ډېری وخت د عقدې لامل وي، دغه نیوکې ډېری وخت داسې وي چې غواړي یوازې زموږ هغه مثبت فکر، مثبته انرژي راونړوي. نو که هر کله څوک نیوکه در باندې کوي د اصلاح غوښتنه ترې وکړه. که یو څوک درته وایي چې دا کار دې داسې غلط دی، ورته ووایه سم به یې څه ډول وي، ځکه که تا ته غلط ښودلی شي طبعا باید درته د اصلاح لار هم وښایي.